دا په نوي ښار کې د ګلفروشۍ کوڅه ده. کله چې کوڅې ته دننه شئ نو لومړی مو په بېلابېلو تازه طبیعي ګلانو سترګې لګي. د ګل پلورونکو په وینا 45 کاله کېږي چې په دې کوڅه کې ګلان پلورل کېږي. دلته د طبیعي او مصنوعي ګلانو سربیره د کوژدې، د ناوې د لاس، تحفه‌یي، د محفلونو د سټیج او داسې نور ګلان جوړیږي او پلورل کېږي. همداراز د شیننخوریو او ودونو موټر هم دلته په ګلونو پوښل کېږي. لمر چې یو تن ګل پلورونکی دی وایي له ډېر وخت راهیسې د ګلانو کاروبار کوي. په هیواد کې ناامني د نورو کاروباریانو په څیر د دوی کاروبار یې هم ټکنی کړی دی. دی وایي پخوا امنیت یو څه ښه و، کاروبار یې هم ورسره ښه و. دی زیاتوي پخوا د تازه ګلانو ډېری مشتریان بهرني وو، خو دا چې امنیت خراب شوی دی نو بهرني مشتریان یې هم ورسره کم شوي دي. از ما تقریبا 15 سال میشه که اینجا دکاندار هستیم. قبلا خوب بود دیگه یک ذره کارا کم شده نسبتا. دلیلش اینمی ناامنی است، اینمی امنیت درست. مردم دلگرم نیست از اینکه در کشور خود باشه، تماما جوان‌ها از ملک رفته میره دیگه. اینمی دلیلش است دیگه، بی امنی. سابق خوب بود کار ما، خصوصا بخش گل تازه ما زیادتر مشتریای ما خارجی‌ها بود. گل تازه و چیزا فروشات ما زیاد بود. حالا نسبتا نیست دیگه، حالا اصلا هیچ خارجیان هم عبدالسمیر هم د همدې کوڅې یو بل ګل پلورونکی دی. دی هم له خپل کاروبار نه راضي نه ښکاري. دی وایي د پخوا په پرتله یې د کار خوند نشته ده، خو بیا هم په ځینو خاصو ورځو کې مشتریان لري. د په وینا د ګلانو کاروبار یو سخت کار دی. په اوړي کې تازه ګلان له پروان او پغمان څخه راوړي، خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو څخه راوړي. عبدالسمیر زیاتوي د مصنوعي ګلانو ټول مواد له بهر څخه راځي، بیا دوی دلته ترې ګلان جوړوي او بیا یې پلوري. تازه زمستان از پاکستان میه. حتی در بعض مراسم ها حال مردم روز عاشق‌ها رو بسیار خطرناک تجلیل میکنن و بعض مراسم دیگه که میشه روز زن و مادر اینا از پاکستان و حتی از هندوستان میه. باز در تابستان خوب از خود ما تخم گل چیزا داریم. فارماس از ولایت پروان و از پغمان زیاد گلا را خودشون فارم است میارن. این برادر کل مواد از خارج است. چین، ایران، پاکستان، هندوستان، این چند کشور است که روان میکنن. د ګلفروشۍ کوڅې په هټیو کې د دکاندارانو په ګډون نور خلک هم په بېلابېلو برخو کې ورسره په کار بوخت دي. دوی د خپل کاروبار په اړه وایي ما در این بخش گل در هر بخشش من کار میکنم. بخش دکوریشن باشه، دکور استیج باشه، موتر باشه، هر چیزی که مربوط به گل سازی میشه. این گلای لاله مصنوعی است، همش مصنوعی است. خب همین گلایی که میبینین شما یا به نام لاله است. این گل از یک دوست ما است، مشتری دکان ماست. دیدن کسی میرن، به او خاطر حال مردم زیادتر میخواه که یک دیدار خود، یک تحفه هدیه بسیار خاص خود با گل به جانب مقابل خود تقدیم کنه. اگر خدای نخواسته کدام هموطن ما اگر درد دیده باشه، غم دیده باشه، بر جنازه و گپام گل کار میشه و همچنین به مراسم عروسی، شیرینیخوری، نامزادی یا همشون ما دخیل هستیم. گل هم میفروشیم، توفات داماد یارم پوش میکنیم دیگه. به یک حساب مراسم مهنا و شیرینیخوری و چیزا رو هم کلش خودمون میکنم. از بعضی ولایت هم مثلا هرات، لغمان، پنجشیر، اینجا زیادتر مخکې مو هم یادونه وکړه چې دلته د ګلانو د پلورلو ترڅنګ د شیرینخورۍ او ودونو موټر هم ګلپوش کیږي. شفیع الله چې د موټر په ګلپوشولو بوخت و، د خپل کاروبار په اړه مې ترې وپوښتل. گلای تازه زیاد حال استفاده میکنن. گل تازه زیاد در این وقت هوا زیاد شده، یعنی هر کس گل تازه استفاده زیاد کنه. مختلف از گلپوشا دو قسمت است، قلب است، شکل یک رقم شکل میگیم، شکل قلبیست، جالیست. گلپوشا فرق میکنن. د ګلانو مشتریان وایي د نوي ښار ګلفروشۍ کوڅه هغه ځای دی چې د دوی د خوښې ګلان پکې موندل کیږي، نو ځکه هر وخت د ګلانو او ډالیو پیرلو لپاره دلته راځي. کوچه گلفروشی خب میایم وقت به وقت میایم برای دستگل برای نامزادی یا برای وقت محترم برای عروسی چیز گل پوش میکنیم. به خاطر اینجا آمدیم ما فعلا که دستگل نامزادی میخواستیم بگیریم برای برادرم دیگه. آمدیم برای موضوع که گل ان شاء الله انتخاب کردیم، قیمتش جور بیایم ان شاء الله کدش باز ان شاء الله از پیشش خریداری میکنیم. د یادولو ده چې په دې کوڅه کې په ځینو خاصو او سنتي ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته وي. ګڼ شمېر خلک دلته راځي، د خپلې خوښې ګلان اخلي او نورو ته یې ډالۍ کوي.